زه ورځې مخکې یو میرمن زما د او پی ډي خونې ته راغله. هغې د ګونډو له درد څخه شکایت درلوه او لومړۍ خبره یې دا وه ډاکټر صاحب راته هغه مشورې یا احتیاطي تدابیر ووایه چې زه یې تعقیب کړم څه د ګونډو د بدلولو عملیات ته اړتیا پیدا نه کړم. نو نن په دې ویډیو کې موږ د 4 ساده کارونو په اړه خبرې کوو چې تاسو یې کولی شئ څو د ګونډو له درد یا د ګونډو د بدلو عملیاتو ته اړتیا پیدا کړئ. سلام، زه ډاکټر هیمن شتیګي یم د فورټیس روغتون ډیلی ان سی آر د ارتوپیډي څانګې مشر. نو راځئ لومړی له هغو خوړو څخه پیل وکړو چې تاسو یې خپل شي خپل غذایي رژیم کې شامل کړئ څو ستاسو د بندونو التهاب کم شي. یو داسې غذایي ماده زرچوبه ده. دا د بدن د التهاب په کمولو کې ډېر ګټور دی او که تاسو هره ورځ یو ګیلاس شیدې له لږ زرچوبې سره وڅښئ دا به خامخا درته ګټه وکړي. تور مرچ، ادرک او هوغه دا درې وړه قوي ضد التهابي مواد دي او د اوسټیو ارترایټس او روماتایډ ارترایټس اون دردونو کې ډېر ګټور دي. همداراز کله چې موږ د ضد التهابي غوړو خبره کوو، زیتون غوړي تر ټولو لوړ مقام لري. نور محصولات لکه اخروټ او چیا تخمونی د وینې جریان ښه کولو او د بندونو د کارټیلج بیا رغونې لپاره ډېر ګټور دي. د دې ټولو ترڅنګ باید ستاسو غذا کې پروټین لوړ وي څو د زنګون بند شاوخه عضلې قوي پاتې شي. د دې لپاره تاسو کولی شئ محصولات لکه پنیر، هګي، دال او توفو وخورئ. ستاسو په غذا کې باید کافي اندازه کلسیم وي نو هر ورځ کافي شیدې یا مستې وخورئ. همداراز بادام د کلسیم یو ډېر ښه سرچینه ده او که ستاسو په غذا کې د ویټامین ډي کمی وي نو بیشکه هګي، ژیړه او غوړ لرونکي ماهیان به درته ګټه ورسوي. د دې ټولو ترڅنګ کله چې د بندونو روحیت ته ګورو، کولیجن ځانګړی رول لري. ځینې طبیعي محصولات شته چې په کولیجن بډایه دي لکه آمله، امرود یا نارنج. اس راځو چې کوم فعالیتونه باید وده کړو. د ټولو لومړی چې تاسو د منډې، چټک قدم والو یا عادي قدم والو شوق لري نو باید دا کارونه په کلکو سطحو یا سړک باندې هیڅ کله ونه کړئ. تاسو باید هڅه کوئ چې په خاورو یا نرم میدانونو کې قدم ووهئ، یعنی خلص میدانونه چې خاوره یا شیګا ولري، ځکه چې هلته د بندونو عکس العمل ځواک کم وي کله چې تاسې قدم وایې، ځکه چې کله تاسې په کلکه سطحه قدم وایې د بندونو عکس العمل ځواک زیات وي. دا کار د بندونو زیان ته لار واري. دویم، تاسو باید د ټوپ وهلو تمرینونه لکه رسی وهلو څخه ځان وساتئ، ځکه دا هم د زنګونو د بندونو د وخت نه مخکې ارترایټس او درد چانس زیاتوي. دریم، که تاسو له مخکې نه د زنګون درد لرئ نو باید د زینو ختل بالکل ونه کړئ. څلورم، تاسو باید د اوږې مودې لپاره په څنګ یا ګونډه نستې څخه ځان وساتئ، ځکه دا ډول سخت د زنګون تاویدل هم د زنګون درد ته لار هوار وي. بل او تر ټولو مهم ټکی دا دی چې که غواړئ په راتلونکي کې زنګون له درده ځان وساتئ نو باید د هندي تشناب له سوکي څخه بالکل ځان وساتئ. تاسو باید د انګلیسي تشناب سوکي یا کموډ چیر وکاروئ، ځکه چې کله ناست یاست په آرامه ناست یاست او پر زنګونو مو فشار نه راځي. اوس راځئ خبرې وکړو چې تاسو باید څه کوئ. تر ټولو لول تاسو باید حتما منظم قدم وهل پیل کړئ. قدم وهل باید لخته رضا 2 تر 3 دقیقو پورې وي. حتی که د زنګون درد هم لره باید په خلاص میدانونو کې قدم ووهئ. که اړتیا وي اسا وکاروئ. تاسو باید هره ورځ لږ تر لږ دقیقې منظم د زنګون تمرینونه وکوئ. په دې ویډیو کې زه به تاسو ته څوره ساده د زنګون تمرینونه هم وښیم چې کولی شئ په خپل کور کې یې ترسره کړئ. دریم دا چې کله چې بهر وځئ باید تل ښه بوټان واغوندئ. نو تل باید د سیکي وتلورنکې د قدم وهلو بوټان وکاروئ. از 2 سپورتي فعالیتونه یا 2 کارونه یو څه بحثي دي. اول سایکل چلول دي او بل لامبو وهل دي. کله چې سایکل چلوئ کې چیرې د کم مقاومت لرونکي ماډل کاروئ، یعنی پر زنګونونو مو لږ فشار راځي، دا ستاسو د زنګونو لپاره واقعا ښه دي. خو که مقاومت زیات کړئ نو کله نه کله دا ستاسو زنګون ته زیان رسولی شي. زه په خپله هغو کسانو ته چې د زنګون درد لري د لوړ مقاومت سایکل چلولو تمرینونه نه توصیه کوم. بل لمبو وهل بېله شکه ستاسو لپاره ښه دي. کله چې تاسو د زنګونو له درد څخه ځورېږي زه خپلو ټولو ناروغانو ته لامبو وهل توصیه کوم، ځکه دا د زنګون د بند حرکت زیاتوي او د تمرین پر مهال لږ فشار واردوي. اوس راځئ د 4 ساده تمرینونو په خبرې وکړو چې تاسو یې کولی شئ په خپل کور کې ترسره کړئ. د دې تمرینونو لپاره تر ټولو لولې باید 1 کیلو، 2 کیلو یا 3 کیلو د پخو وزن له ځان سره چمتو ولرو.
نو د لومړی تمرین لپاره چې د کوادریسپ پیاوړتیا تمرین بلل کیږي باید په آرامۍ سره پر څوکۍ کې کېنئ او پښې مو داسې ځونډې وي. د پیشه وخته 1 کیلو وزن وتړئ او هڅه وکړئ چې خپله پښه پوره سیده کړئ. دا حالت 15 تر 10 ثانیو پورې وساتئ او د دې تمرین 15 ځله تکرار کړئ. په پیل کې تاسو کولی شئ له 1 کیلو څخه پیل وخی خو ورو یې 2 کیلو 3 کیلو ته لوړ کړئ او حتی تر 15 کیلو پورې هم تللی شئ. دا ټول ستاسو د عضلات د ځواک پورې اړه لري. دا د کوادریسپس عضلې د پیاوړتیا لپاره یو ډیر ښه تمرین دی، یعنی د هغه عضله ده چې د پای په مخ کې موقعیت لري. اوس د دې تمرین دویمه برخه دا ده چې تاسو باید پر بستر داسې پریوځئ چې پښه مو د بستر له غاړې څخه ځونډه وي. بیا هم تاسو وزن د خپل پو د پوندې سره تړئ او بیا ورو خپل ګونډه تاوئ. دا تمرین هم باید 15 ځله ترسره کړئ. دا تمرین د پښې شاته عضلات چې همسترینګ عضله بلل کیږي پیاوړي کړي. بل تمرین دا دی چې تاسو باید پر څوکۍ ناست یاست او د خپلو ګونډو ترمن یو بالښت یا تاو شوي تولې ټینګه کړئ. کله چې دا تمرین کو د راندې دننه برخې عضلات چې اډکټرز بلل کیږي قوي کیږي. نو هڅه کوئ چې دا تمرین 15 ځله تکرار کړئ. بالښت یا تولیا 15 تر 10 ثانیو پورې ټینګه ونیسئ یا فشار ورکړئ او بیا یې خوشې کړئ. ظلم تمرین دا دی چې تاسو پر ځمکه کېنئ. تاسو یو تاو شوی تولیا یا بالښت د خپل ګونډې لاندې دړئ او د خپل ګونډې په زور یا فشار سره یې ښکته خواته زمې ته ټیل ووئ. دا حالت 15 تر 10 ثانیو پورې وساتئ او بیا آرام وکوئ. تاسو باید دا تمرینونه هره ورځ ترسره کړئ. دا به ستاسې د ورځې له وخت څخه یوازې 10 یا 15 دقیقې ونیسي. که تاسو دا تمرینونه سهار او ماښام دواړو وختونو کې کوئ نو د خپل ګونډې شاوخوا به قوي او ښه عضلې جوړې کوي او په راتلونکي کې به د ګونډې له درد سره مخ نه شئ. هیله لرم چې دا ویډیو تاسو ته ګټوره وه. نو دا ساده 4 لارښوونې په خپل خوراک، ورځني عادتونو او تمرینونو کې عملي کړئ. زه ډیر هیلهمند یم چې تاسو به هیڅکله د ګونډې له درد سره مخ نه شئ او نه به کله هم د ګونډې د بدلونو جراحي ته اړتیا پیدا کړئ. تاسو ته د بریا هیله لرم.